طالبانو د حکومت د بقا وخت 1 کال یا 2 کال. طالبانو ته د خطر زنګ آیا 2 کلونو کې حکومت سقوط کوي؟ په دې اړه د طالبانو د پخواني ملاتړي مهمې خبرې هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ملګرو ملتونو تازه راپورټ په افغانانو او بین‌المللي ټولنه کې یو غوغا راپورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپورټ اساسي ټکي دا دي چې طالبان یو انحصاري دیکتاتوري حکومت جوړ کړی دی، پر مختلفو ډلو ویشل شوي دي، کندهار او کابل سره جلا دي، میانه رو او افراطیان سره جلا شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپورټ یو بل ډیر مهم ټکی دا دی چې د طالبانو د حکومت د بقا وخت 1 کال یا 2 کال دی او وروسته تر هغه به طالبانو حکومت له دننه څخه انفلاق کوي. اوس د دې خبرې په پام نیولو سره افغانان باید څه وکړي؟ هغه خلک چې نه په طالبانو پر تعلق لري او نه هم په پخواني جمهوریت پر لري باید څه وکړي؟ زما نظر دا دی چې موږ باید بیا د 2021 غوندې ناببره ناڅاپه دغه راګیر نسو. موږ باید آمادګي ونیسو، بیا هغسې بې آمادګي ونه وبوسیږو. په 2021 کې امریکایان ووتله، پخوانی حکومت سقوط وکړي او طالبانو ټول قدرت په لاس کې ونیو. د بل سقوط دپاره یا د بل دغسې انفلاق دپاره باید موږ افغانان هغه درېیمې ډله چې نه په طالبانو پر تعلق لري او نه هم په جمهوریت پورې، هغوی باید ځانونه آماده کړي، یو بل ته لاسونه سره ورکړي، اتحاد وکړي، مختلف مرکزونه جوړ کړي، محورونه جوړ کړي او پر هغه باندې راټول شي. بله خبره دا ده چې دغه درېیم محور چې دی، دوی باید بین‌المللي ټولنې ته هم دغه پیغام ورسوي چې نور پر طالبانو او پر جنګ سالارانو باندې سرمایه گذاري ونه کړي او د افغان ملت ته مخه کړي. زه فکر کوم چې یو مشروع حکومت، یو دیموکراتیک حکومت، یو آزاد حکومت په افغانستان کې هم د امریکې، هم د بین‌المللي ټولنې او هم د منطقې په نفع دی. امید دی چې موږ دغه ضرورتونه درکو او ژر تر ژره لاس په کار سو. مننه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب